د احمدشاه بابا جګړیز سفرونه او فتحې. احمدشاه بابا د 1949 میلادي کال په لومړیو کې د لویدیځ په لور حرکت وکړ او ځان یې هرات ته ورساو. په دغه وخت کې غټ خان د درویش علي خان هزاره په نامه د احمدشاه بابا په طرفدارۍ پاڅون وکړ. هماغه و چې د احمدشاه بابا عسکري یرغلونه پیل شول. احمدشاه بابا د هرات ښار ونیو، امیر خان اعدام او د هغه حکومت یې درویش علي خان هزاره ته ورکړو. احمدشاه بابا له ښار څخه یو لښکر د اشرف الوزرا شاه ولی خان په قومندانۍ د شمالي ولایتونو ته واستو چې بې له جنګه د شمال ټول حکمرانان احمدشاهي مرکز تابع شول او په خپله احمدشاه مقرر کړل. دریم سفر د شمال لویدیځ په لور. په 1950 میلادي کال په سرلی کې احمدشاه بابا خپل فوځونه په نیشاپور باندې ور وړاندې کړل او د ښار محاصره یې شروع کړه. د نیشاپور په مقام باندې د دیوالونو د ویشتو لپاره یو لوی توپ جوړ کړ چې هغې به د کابل په وزن 12.5 منه ګولۍ غورځوله. عباس قلی خان چې د نیشاپور په کلا کې پروت و بې خبره په احمدشاه بابا حمله وکړه، خو د احمدشاه بابا لښکرو د هغه پوځ تس نس کړ او عباس قلی خان ونیول شو. هغه معافي وغوښته، احمدشاه بابا هغه معاف کړ او د خپل طرف یې د نیشاپور والی وټاکه. د نیشاپور د فتح نه پس هغه هرات ته راستون شو. په دغه وخت کې میر عالم خان په مشهد کې پاڅون وکړ او د مشهد بعضې برخې یې د خپل تصرف لاندې راوستلې. احمدشاه بابا فوراً د مشهد په طرف لاړ. میر عالم خان ته یې ماتې ورکړه او دویم ځل خپله په 1951 میلادي کال کې هرات له لارې کندهار ته راغی. په داسې حال کې چې د 4 کلونو په موده کې د افغانستان سیاسي وحدت له امونه تر عمان او سن له سین نه تر ایران دښتو پورې ورسولی سو. سرجن مالکم وایي احمدشاه بابا دا وخت په داسې یو حالت کې و چې غوښتل یې د ټول پارس لاندې کولو ته اقدام وکړي، خو دغه هیله دومره زړه راښکونکې نه وه. افغانان تر اوسه پورې د هغو بدمرغیو اصلي عاملین ګڼل کیږي. څلورم سفر د ختیځ په لور په 1951 میلادي کال او 1952 میلادي کال کې. دا چې د پنجاب والی میرمنو مالیه نه رالیږله نو احمدشاه بابا ورپسې روان شو. په شاهدره کې د پنجاب سپاسالار ګورامل ته ماتې ورکړه. کله چې ګورامل ووژل شو په 1952 میلادي کال کې میرمنو هم تسلیم شو. احمدشاه بابا کشمیر هم ونیو او په لاهور یې 2 میلیونه روپۍ مالیه تحمیل کړه. پنجاب او ملتان هم د افغانستان جز وګرځول. په دې ترتیب کشمیر، پنجاب، ملتان او سند د احمدشاهي امپراتورۍ په چوکاټ کې شامل شول. پنځم سفر د ختیځ په لور. په 1953 میلادي کال کې میرمنو د پنجاب والی مړ شو، پر ځای د هغه زوی محمد امین والی وټاکه، خو مور یې مغولاني بیګم د هغه په نیابت کار کاوه. احمدشاه بابا هم دا مقرري تایید کړې وه، خو په دغه وخت کې یو لړبد تحولات رامنځته شول. د ډهلي امپراتور احمدشاه د محمد شاه رنګیلات زوی صدراعظم غازی الدین خلا او پر ځای یې دویم عالمګیر پاچا کړ چې وروسته یې هغه هم مړ کړ. په کشمیر کې سکجون د کشمیر والی ومړ او هغه یې ډهلي ته تسلیم کړو. په همدې توګه ادینه بیګ پنجاب ونیو او هند پورې وتاړه. دغه اوضاع احمدشاه بابا سخت ودردوه او یو قوي لښکر سره پنجاب ته راغی. لومړی سکجون هندو ونیوه، کشمیر یې بیرته راوګرځاو. په دې پسې دویم عالمګیر د افغان نجیب الدوله په قومندانۍ یو لښکر د احمدشاه جنګ ته راواستو. دی بې له جنګ احمدشاه بابا ته تسلیم شو. احمدشاه بابا فاتح ډیلي ته ورغی. هلته یې افغاني مشران پر عهدو مقرر کړل، مالیې راټولې کړي او بیا بیرته کندهار ته راستون شو. شپږم سفر د سویل په لور په 1958 میلادي کال کې. دا چې په پنجاب کې د افغاني حکمرانانو فشار سیکان راټول او غازی الدین جیټان راجپوتان پر ډهلي راوستل. سردار جهان خان او د احمدشاه زوی تیمورشاه په پنجاب کې تر خطر لاندې شول. په داخل کې احمدشاه بابا ته یو شمېر ستونزې پیښې شوې چې یو د هغو څخه د نصیر خان بلوڅ وفات وه. احمدشاه بابا وزیر شاه ولی خان بلوڅو ته ولیږه، څه موده وروسته بیا په خپله پسې ورغی تر څو یې نصیر خان په نظامي او سیاسي سطحه کې قانع او تابع کړ او د هند جنجالونه یې راتلونکي ته پرېښودل. وروسته احمدشاه بابا شخصا د لښکرو سره د سویل په لور حرکت وکړ. د لاس څخه وتلې سیمې یې بیرته ونیولې وه. احمدشاه بابا کندهار ته راوګرځېد. اووم سفر په هند کې یو د مرهټیانو سره جګړه په 1960 میلادي کال او 1961 میلادي کال کې. دې جګړې ته د پانیپت جګړه هم وایي.
په 1958 میلادي کال کې مهمې پیښې په هند کې واقع شوې. سکانو په پنجاب کې قیام وکړ او مرهټیانو په پنجاب کې په افغاني حکومت حمله وکړه او د هند دولت په ډهلي کې سقوط وکړ. په داسې حال کې چې احمد شاه بابا د نصیر خان په ځپلو بوخت و، د مرهټیانو دغه فتوحات او سوقیات ډیر پراخ و او احمد شاه بابا د دې جنگ لپاره د هند په لور ور روان شو او تر ډهلي پورې یې په لاره یې هغې قوتونه وټکول. بالاخره د پانیپت پر میدان د 3 لکو مرهټي لښکرو سره مخامخ شو او د احمد شاه بابا د پیاده او سپرو شمیر 15,000 تنو ته رسېده. خو په دې جګړه کې 2,000 بندیان، 1500 فیلان او 15,000 آسونه، 2 لکه غواوې او شاوخوا 1000 خان ولجه په لاس ورغلل او فاتح کندهار ته راوګرځېد. د هند پاچاهي علي ګوهر د 2م عالمګیر زوی ته وسپارله او نواب شجاع الدوله یې په وزارت وګماره. 8 صفر 1902 نه تر 1903 میلادي کال په پنجاب کې سکان یې اغشول د هغوی د ټکولو لپاره امرتسر ته ورغی او په جنډوله کې یې محاصره ولګوله. د سکانو 1 لک نفري لښکر سره مخامخ شو چې په پایله کې 20,000 د هغوی څخه ووژله او ماتې یې وخوړه. احمد شاه بابا پتیالي او سرهند حکومت امیر سنګ ته ورکړل، په خپله هند ته ورغی. 9 صفر د هیواد په دننه کې کله چې احمد شاه بابا خبر شو چې د خراسان اوضاع خرابه شوې ده، سره له دې چې ناروغه و بیا هم هلته ورغی او باغیان یې وټکول او پخوانی ړوند شاهروخ یې پاچا کړ. احمد شاه بابا دې پرله پسې سفرونو او جګړو سره قوي امپراتوري جوړه کړې وه چې د خراسان څخه تر پنجاب او لامو څخه تر عربو تر سمندرګي پورې د امپراتورۍ پولې رسېدلې چې احمد شاه بابا د خپلو خاصو ځانګړتیاو په اساس اداره کولې. د احمد شاه بابا مړینه دا چې احمد شاه بابا د هند له سفر څخه راوګرځېد، ډېرو جنګونو او سفرونو ستړی کړی و، نو په لاره کې ناروغ شو. کله چې کندهار ته ورسېد د ناروغۍ له امله ضعیف شوی و او په 1903 میلادي کال کې د درملنې په خاطر مشهد ته سفر وکړو. خو کله چې افغانستان ته راستون شو نو ډېر ضعیف شوی و. په دې وخت کې یوه جرګه د رئیسانو او د دولت له مامورینو څخه جوړه کړه چې په نوموړې جرګه کې شهزاده تیمور خپل ولیعهد وټاکه. د جرګې غړو هم د احمد شاه بابا د نظر سره موافقت وښود. بالاخره د احمد شاه بابا ناروغي سخته شوه او د توبې د غره په لور ولاړه چې بالاخره همالته احمد شاه بابا د جمعې په شپه د رجب د میاشتې په 20 د 51 کلنۍ په عمر سترګې له نړۍ پټې کړې او ډېر ژر د هغه د مرګ خبر په ټول افغانستان کې خپور شو. د هغه جسد مبارک یې د توبې له غره څخه راوړ، د خرقې مبارک یې تر څنګ خاورو ته وسپارل چې د ده د مزار د ګنبد ډبرلیک دا دی: روح یې ښاد او جنت الفردوس یې ځای شه.